د امیر سره چې مجلس وکړي ملاقات مو وکړي نو پر مختلفو موضوعاتو باندې وغږېدو ورسره خصوصا امنیتي موضوعات او د دفاع وزارت اړوند موضوعات او په مجموع کې د هیواد پر مختلفو موضوعاتو باندې چې دوی سره اړوند دي. وزیر صاحب بخښنه غواړم داسې کومې وکړې مو شوې د راتلونکي دپاره چې دوی به څه مرسته کوي د پوځ د روزنې په برخه کې یا تجهیزاتو په برخه کې ځینې مسایلو باندې خبرې وشي تاسو وړاندیز څه دوی ته او خصوصا د پوځ په رابطه یا د پوځ سره د همکارۍ په رابطه موږ دوی ته څه د همکارۍ غوښتنه د دوی څخه وکړله هغه دا چې مثلا د پوځ معاشات پور کولو کې دوی زموږ سره چون اسلامي هیواد دی او د ډېره وخت څخه زموږ سره همکاري کړې ده په دې کې که همکاري را سره وکړي همداسې یونیفورم موږ جوړوو په دې کې همکاري را سره وکړي سرحداتو حفاظت ته موږ ډېره جدي توجه کړې ده او ډېر زیات متوجه یو نو کوشش مو دا دی او د دې سره په دې ارتباط خبره وکړله چې زموږ د افغانستان د سرحداتو په حفاظت کې زموږ سره همکاري وکړي. البته تخنیکي وسایلو همکاري تخنیکي وسایل او د مثلا کنډکانو ټولو پوستې جوړولو کې د تعمیراتو کې او یا مثلا داسې موټر ورته اخیستل چې په هغې کې موږ ګزمه کولی سو او امنیت وساتو د سرحداتو په دې ارتباط دوی د همکاریو وعده یې وکړله. په مجموع کې په ډېرو نور موضوعاتو کې د صحت په باب مو د شفاخانو د جوړولو او بعضې مشینریو غوښتنه ورڅخه وکړله. همدارنګه په مختلفو موضوعاتو اړوند خبرې ورسره وسولې چې دوی ښه وعدې وکړلې او یوه جدي مهمه خبره دا وه چې دوی لیوال وو دې ته چې د قطر او افغانستان د دفاع وزارتونو تر مابینځ یو قسم موافقه لیک یا تړون غوندې یو څه را مابینځ ته چې د دواړو هیوادونو په ګټه وي او دغه تړون او دغه موافقې په چوکاټ کې یو بل سره همکاري ولري. نو موږ هم دا خبره ښه واخیستله او دلته به انشاءالله مشوره باندې وکړو او هغه مواد به هغه څه به مطالعه کړو وروسته چې څه د هیواد ملي ګټې ایجابوي انشاءالله همداسې یو پرمختګ